کوم ملګرو په دې لاره چې راته روغ او جوړ به وي د سخت کلمې پوښتنې وي او یوه شپې ورځ مو په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړی وي. یو ځل بیا د پښتون افغان چینل له لارې ستاسو سره راغلی یم. غواړم چې یوه ډېره ښکلې او د معلوماتو او د فن څخه ډکه ویډیو درته جوړه کړم. دغه ویډیو چې تاسو څنګه کولی شئ چې یوه پوسټ په یو کلیک سره 50 لایکه وکړه، هغومره یې لایکه. دا داسې ویډیو ده چې دغې ویډیو سره تاسو زه درته وښیم په واقعي ډول سره تاسو دغه لایک 50 په وګورئ چې تاسو ته به زه په ویډیو کې درته وښیم. د هر څه نه مخکې زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او لایک او ترڅنګ ګډنې هم ووایئ تر څو زما د ګټورې ویډیو د هر څه نه مخکې تاسو ته در ورسیږي. نو د هر ویډیو پیلولو د هر څه نه مخکې تاسو باید یو اپلیکیشن ده چې دا اپلیکیشن به تاسو سره ډاونلوډ کړئ. دغه لینک به زه په ډسکرپشن کې واچوم. د پلی سټور کې فکر نه کوم چې پیدا شي، نو تاسو به د پلی سټور یا د هغه سایټ او د هغې مو د ډسکرپشن کې به ورته لینک پرته وي، سایټ هم نه په هغه لینک کې تاسو کلیک وکړئ، نه وروسته به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو. راځو په دغه یالو لایکرز باندې موږ چې کو کلیک کوو. نو دغه لایکر د بیسټ فیسبوک لایکر ده، د 2020 لایکرز ده، خو دا ډېر بهترین لایکر ده او ما وزمیله هم ده او 50 لایکه په یو کلیک سره درکوي. نو 15-14 دقیقې وروسته بیا هم لایک راشي. تقریبا په ورځ کې تاسو هم تر 3000-4000 پورې لایک رسولی شئ. نو دا ویډیو ډېره ګټوره ویډیو ده او د خوند او د فن څخه ډکه ویډیو ده. انشاءالله دا دلته طریقې نیوز دا اپلود لیمیټ د 100 لایکس د سیګمنټ په یو کلیک سره 100 لایکه درځي. نو راځو دلته چې دا لوګن باندې کلیک کوو. هر کله دا لوګن باندې چې کلیک وکړو نو مونږ ورته انتظار کوو تر څو د آی ډي سره کنیکټ شي. دلته زه خپله آی ډي ورکوم. دلته آی ډي راوړه، نو دغه یو پاست ایمیل دغه د آی ډي ورکوم. تر څو زه به خپله آی ډي نو په لوګن باندې کلیک کوم تر څو زه خپله آی ډي ته داخل شم. ورته انتظار کوم. نو دلته کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه باندې کلیک وکړو نو موږ تاسو به لږ ته انتظار کوو. نو موږ تاسو په کامیابۍ سره لوګین شو. زه خپله آی ډي ته ویلکم ټو فارکوي دغه چې ښه راغلاست د خپله فیسبوک آی ډي ته. زه خپله آی ډي ته رولم. نو دلته به تاسو څه وکړئ، کاسټم د لینک دی په آی ډي لایکرز. تاسو به څه وکړئ، د کاسټم باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو کاسټم باندې لږ انتظار ورته کوو ملګرو. دلته تللی شوي دي تاسو چې څه رقم ته لایک خوښوئ. لایک خالص صرف لایک خوښوئ، مینه لایک خوښوئ، د خندو لایک خوښوئ او د حیرانتیا لایک خوښوئ او د خفګان لایک خوښوئ که د انګ یعنې د قهر لایک خوښوئ. نو زه راځم د هر څه نه مخکې یو ځل زه خپله آی ډي ته داخلیږم. د خپله آی ډي کې زه د یو پوسټ لینک انتخاب کوم. نو تاسو کتلی شئ چې موږ دغه پوسټ کړی دی 5 ورځې بعد. نو دغه لایک دا لایک کې تاسو وینئ 80 لایک لرم. دې نه ډېر 15 کمنټونه 80 لایک لرم. نو زه راځم چې زه خپله لایک یعنې تر 100 یا 150 140 130 پورې ورسوم په یو کلیک یو لایک سره. نو دغه درې نښې نشان به دې کلیک کوم. چې هر کله به دا نشان باندې کلیک وکړم دلته د کافي لینک دی، د فیسبوک آی ډي کافي لینک به راواخلئ. دا هم چې هر کله راواخیستو نو اوس راځم هغه سایټ ته، هغه لینک ته ځم، اپلیکیشن ته ځم. په دغه کې زه داسې ګوته به پرې ونیسئ نو دا لینک به پیسټ کړئ. دا هم چې پیسټ کړئ ایم ناټ روبوټ دغه به کلیک کړئ. دلته به څه پوښتنې به درکوي، تاسو به هغه حل کړئ. نو دا تر څو دغه دلته باسي خلک دی موږ به دا باسي ته انتخاب کوو تر څو دغه موږ دا روبوټ حل کړو. دا بس به خلک دا روبوټ حل کړو. نو وریفای باندې کلیک کوو. نو دا ایم ناټ روبوټ دغه صحیح شو. یس په سبمیټ باندې کلیک کوم. دغه سبمیټ باندې کلیک کوم. نو ګورم اوس ورته انتظار کوو. نو لږ شی انتظار غواړي. نو تاسو به هم ته انتظار وکړئ. نو په کامیابۍ سره تاسو ته 250 لایکه راغلل دلته خپل نشان درکړي. نو بیا چې دغه لینک باندې کلیک وکړئ، د کاسټم لینک باندې چې هر کله لایک هغه وکړئ کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته 14 دقیقې وروسته بیا غواړي. نو 14 دقیقې دا دلته لیمیټ تاسو دغه ټایم د لیمیټ دغه 14 دقیقې وروسته چې تاسو بیا هغه کلیک وکړئ 14 دقیقې وروسته بیا تاسو ته د 15 لایک اجازه درکوي چې تاسو بیا 15 نو تقریبا په 3 ساعته کې تاسو تر 2000 پورې لایک رسولی شئ. نو اوس راځو په څټ راځم زه خپله هغه ګورم چې موږ ته لایک راغلی دی که نه دی راغلی. نو خپله فیسبوک ته ورځم. خپله فیسبوک آی ډي ریفرش کوم.
نو تاسو کتلای شئ اول مو 88 لایک لرل، تاسو خپله کتلای شئ 88 لایک وي. اوس تقریبا مو 120 لایک ته ورسېدل. نو دا لایک وي تاسو کتلای شئ او دا هم لیدلای شئ چې تاسو مو د 120 لایکه په یو کلیک سره واخیست. اول مې 88 لایک لرل، اوس مې که چېرې که تاسو غواړئ چې مو ته په رښتیا د لوز دغه لایکه هغه هم داسې لایکونه چې هېڅ مو داسې غونه کړي چې دغه لایک یعنې دا ټول دی لایک راغلی دی. والله دا ځنې بالکل ایډي سره ملګري نه دي، دغه لایکونه راغلی دي. نو تاسو هم کتلای شئ او لیدلای شئ چې تاسو په عملي ډول سره وښله تر څو تاسو 120 لایک موږ اول 88 لایک لرل چې ورکړه مو د لایکر استعمال کړو، په یوه کلیک سره ما ته 52 لایک راوغولته خپل د وښیي. نو 14 دقیقې وروسته بیا هم تاسو کولی شئ همدا طریقې سره تاسو بیا لایکر استعمال کړئ. نو 4-5 ساعته کې تاسو به تر 2500 3000 پورې لایکونه رسولی. تاسو لایکونه ستاسو پوسټ به تر ټولو نه ډېر زیات او ډېر کمنټونه او لایکونه اخلي. د نورو معلوماتو لپاره زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او لایک یې کړئ او په تیزان کې هم ووایئ تر څو زما نوي او اپلوډ شوي ویډیو د هر څه نه مخکې تاسو ته در ورسیږي. ښه ورځ، خوشحاله اوسئ.